زما عزتمن درونو چې زمونږ او ستاسو مالک او خالق او رازق دا څوک دی؟ الله. شاباس. الله رب العالمین دی او د دې کائنات د ښه او د بد، د وړوکي او د لوی، او د شپې او د ورځې. او زه به تا ته بس په دې باندې خبره ختمه کم چې زما ستا د لحظې لحظې او د لمحې لمحې او د دې ټول کائنات مالک او خالق څوک دی؟ الله دی. الله رب العالمین دی. نو هغه مالک دی او خالق دی او رازق دی چې کومې میاشتې له څه فضیلت ورکوي ورکول شي. څوک دې تپوس والا نشته. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. الله وایي ما نه څوک تپوس والا نشته او زه د هر چا نه تپوس کوم. نو لوی ذات دی، خالق دی، مالک دی چې څه له فضیلت ورکوي ورکول شي. بیا عزتمن درونو دا رب خدا ټول مخلوقات پیدا کړی دي، خو په دې ټول مخلوقاتو کې بیا د ټولو نه عزتمن او مکرم داس انسان پیدا کړی دی. ولقد کرمنا بنی آدم. الله وی ما نوم انسان خو هغه مسلمان دی او کافر ډیر عزتمن پیدا کړی دی. نو گویا دم په دې ذهن کې واچوه او دا یو عقیده ومنه چې په دې تمام کائنات کې الله بشمیره مخلوقات پیدا کړي دي. دا یاد ساته، یقین د الله په ذاتو کا چې زما او ستا د سوچ او د فکر او د ذهن نه ماورا مخلوق دی الله. نو په دې ټولو مخلوقاتو کې بیا انسان هم یو مخلوق دی. د ټولو نه عزتمن انسان پیدا کړی دی. دا الله په قرآن کې ویلي دي او د درې څلورو ځایونو کې ویلي دي. یو ځای کې په دې انداز ویلي دي، حدیث ابو سعید بیان کړ ولقد کرمنا بنی آدم، ما عزت ورکړی دی بنی آدم ته. بل ځای الله په یو بل عجیبه شان ویلي دي، وی والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. وخت نشته چې زه راته ووایم چې دا قسمونه الله په څه خوړلي دي، خو څلور قسم یې خوړلي دي. څلور قسم د الله قسم ته ساجد دی. خدا یو ډیره اهمه خبره ستا په دې سوچ او فکر کې کینی. والتین زما د قسمی په تین باندې، والزیتون زما د قسمی په زیتون باندې، وطور سینین او زما د قسمی په طور سینا باندې. تین او زیتون خو تاسو پیژنئ، خو طور سینا هغه ځای دی چې حضرت موسی علیه السلام به الله سره راز کو او الله ول پیغمبري ورکړی و او اوس هم موجود دی. وهذا البلد الامین، او دق عظیم و مبارک خار ته دی الله مونږ او تاسو بار بار بوتلی کی زما د قسمی د مکه مکرمه په دې ځمکه باندې په دې بدل امین باندې. یا الله دا دومره قسمونه چې دوی خپل جواب قسم څه شي دی؟ الله وی ته ذهن کولو کا جواب قسم دا شي دی چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما د انسان ډیر بهترین او ډیر خشته پیدا کړی. نو زما عزتمن درونو په دې تمام کائنات په مخلوقاتو کې د ټولو نه بهترین مخلوق هغه انسان دی. اوس د انسان له لږ اختیار ورکړو، اما شاکرا و اما کفورا. قرآن شریف کې دی بدل اختیار ورکړو چې اوس د الله رب العالمین نیک او شکر گزار بنده جوړیږي کو د الله نافرمانه. نو بیا دام قاری صاحب لږ ذهن کې خبره کینه وا چې د الله شکر گزار او نیک بنده جوړ شوي، نو دقه رب چې دا تا ته احسن تقویم ویلی دی، قسم په خدای الله چرتم غلط دغه نه کوي. الله چې څه ویلي دا ټیک ویلي دي، بیا به الله رب العالمین تا په دې تمام کائنات کې د ټولو نه عزتمن ګرځي. ما ته وګورئ، د ټولو نه عزتمن منګ او ستاسو په سوچ کې د ټولو نه عزتمن څوک دی؟ هغه فرشتي دي. فرشتي خو د دغه فرشتو متعلق دا خبره یاد ساته چې دا انسان د الله نیک بنده او شکر گزار جوړ شو، نو دا خبره یاد ساته چې دا انسان له الله د فرشتو نه لوی مقام ورکوي. او دغه انسان دی او د الله حکمونو نه ولو د الله بغاوت وکړه کنه، نو ګوره اول الله رب العالمین د الله د حکم د منلو د وجه د فرشتو نه مقام اوچت کړ، خو چې حکم یې ونه منه او د الله بندګي ونه کړه، نو دغه انسان الله رب العالمین د سپي او د زناور نه لاندې. دا قرآن کې الله ویلي اولئک کالانعام بل هم اضل. الله وی
دا پشان د زناور دی بلکې زناور سکے الله وی د زناور نم زیات. نو زما عزت مند ورونو منګ او تاسو کو کامیابی غواړو نو د الله رب العالمین د حکمونو د لاندې بجون تیرو. بیا دی الله موږ سره ډیر لوی احسان کړی دی، قسم دی زما د خبرې دغه مقصد یو مقصد وغداو چې دی الله موږ سره ډیر لوی احسان کړی دی او دی بنده او د الله رب العالمین څومره نافرمانیان دا بنده کوي. الله څومره صبرناک ذات دی او دا صبر یې ولې دی تیمور جان دا وره دا صبر یې ځکه دی چې ان شاء الله تعالی دا برته بخاری شریف کې راشي او دا حدیث په نور کتابونو کې دی چې الله رب العالمین اسم نو پیدا کړی سو الله ته پته لګي فرشتیم نوي د اسمانونو نو د ازمکه نوي انسان خو ډېر رسو راغلی دی. نو رسول الله مبارک وی ابو هريره د دې حدیث راوی دی وی په دې کائنات کې اسم نو الله چې لومبي د خپل مخلوق پیدایش کړی دی نو پاغي کې لومبي الله فرشتي پیدا کړی، فرشتي پیدا شو. نو دا فرشتي وی چې کله الله مونږ پیدا کړو نو لومبي نظر زمونږ د الله په عرش باندې ولګېده. بخاری مبارک حدیث وی چې د الله په عرش باندې ولیدو د الله په عرش باندې یو عجیبه کلمه ولیده، یو عجیبه خبره ولیده او دا لومبي زمونږ نظر په دغه خبره پریوته. وی چې د الله رب العالمین عرش ته مو کتل نو په عرش باندې لوی لیکل شو چې ان رحمتي سبقت غضبي. اوهو سناشنا کلمه ده چې زما رحمت په هر وخت په غضب باندې سبقت لري، زما رحمت په هر وخت په غضب باندې سبقت لري. دا هغه خبره چې الله د قرآن شریف کې دي او د قشن د حدیثو په کتابونو کې دي چې په مخلوقات کې د ټولو نړومبي مخلوق الله څه پیدا کړ؟ قلم نون والقلم وما يسطرون کې به وګوره الله لومبي قلم پیدا کړی دی. نو قلم چې پیدا کړو الله ته وی سولی کو وی ما کان و ما یکون سچ شی کیږي او سبا آینده کیږي دولی. نو قلم لومبي دا لیکلو چې ان رحمتي سبقت غضب، زما رحمت په دا په غضب باندې هر وخت سبقت لري. نو دا الله رب العالمین ذات ډیر لوی دی او ډیر رحیم او کریم ذات دی، د رحم او د کرم انتها نشته. بنده بیا خصوصا بنده سره ډیر زیات رحم کوي، کا کافر دی او مسلمان دی. خو مسلمان داغه دغه رحم نه پیدا ولی او کافر ظالم هغه رحم په خپل جوار رحمت کې ځان را نه ولی نو هغه تباہ او برباد شي. نور د الله رحم ډیر زیات دی او کرم ډیر زیات دی. څومره کرم دی بس بیا تاسو مخکې خبر له بوزما څومره کرم دی الله، څومره رحم دی. ګوره موږ چې په کوم دور کې اوسو او په کوم دنیا کې اوسو اسجانا نو په دې تمام مخلوقاتو کې چې د ټولو د الله رب العالمین ذات هغه په خپل ځای پرېږده، هغې خو انتها نشته. خو په مخلوق کې راته یادوم چې په مخلوق کې د ټولو نه مهربان او کریم په بنده باندې د مور وي، د مور وي. دا حقیقت دی. د مور محبت یره زما په خیال دا د انسان په تصور کې نشي راتلی چې دا څومره دی. لیکلو کې دا نه راځي، ویلو کې دا نه راځي. د مور ډېر لوی رحم دی، د مور ډېر لوی کرم دی. خاص ستاسو یو خبره دی، یو خبره تر اولم او دا بنن تاسو ما سره منیو کو نه منله نو ګور ایمان کې خطر ده. دا قرب چې دا مور دا رحم په تمام کائنات کې زیات کړی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او دې په یو موقع فرمایلو او دا حدیث په مشکات مبارک کې دی و یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګورو سره روان دی. وی چې کله د مرګورو سره روان دی نو یو ځای کې یو ناشنا منظر ولیده او هغه منظر داسې و چې رسول الله مبارک کله هغه ځای ته ورسېد نو هلته یو مور وه چې بچي یې په غاړه کې په غېږ کې او دې مور لګیا و په کټوۍ یې پخوله، اور ته ناسته وه.
نو ظاهره خبره ده دا ستاسو ټولو زموږ علاقه د خیر اوس خو دا ګیسونه میسونه رالل پخوا دا اورونه او دا زموږ اوس هم په دې میرو کې اکثر اورونه دي او دا زنانه سره ماشوم په لاس کې او ډوډۍ پخوي او انګولې پخوي دا ماشین په مزه کې لږ دا لاندې بس ټیک شو ناغا اگر رسول الله مبارک او صحابه روان دي منظر ولیده چې منظر ولیده نو مور لګیا د روټې پخې د اور په غاړه ناشته دي کې د دې اور نه او د دې دغه یو شغله راشي نو د دې خزې باندې راځي نو بچي وسره نو زر دا خزه دا بچي دا شغلې نه بچ کې او اخواشي نو صحابم دا منظر بینو رسول الله مبارکم لیدو نو نبی علیہ السلام چې سئولی دا منظر نو صحابه ته وی خیالم د امور په دی بچی څومره مهربانه ده چې اور لمبرا شینو دا بچی ته بچکی وی او کنه یاره مور ده کنه او دا بچی دی کنه نو ظاهره به سری رسول الله مبارک دی یو خبر لرا وسر او تاسو زه یو خبر لرا ولم نو نبی علیہ السلام وته خدای دی مور دی بچی سره ډیر محبت دی وی ډیر زیات محبت دی وی خدای زما مرګ وره او دا خبره لک په غور باندې وره او د زلو په غوږ باندې وره قسم په خدای دا د رسول الله مبارک د مبارک خلی وینا دا وی ګوره بیا د حدیث په کتابونو کې وی چې دا کوم مور دی خپل بچی سره محبت ساتي او د اور یو ذره ته نه پریدي بچکیه چې زما دی بچی د تورا نشي ذره را نشي وی زما د الله په ذات باندې قسمی چې د دې مور دی بچی سره کم محبت ته د دین او یا چند یو روایت کې داسې لو بل روایت کې او یا زره چند راغلي دي او زمونږ د علما د ناس دي د طالبانو چې د قران او د حدیثو کې د او یو د لفظ راشي نو دلالت پس کوي تیمور جان تکثیر باندې شاباس په کثرت باندې په ډیروالی باندې ممکن ده چې رسول الله مبارک د دین هم ډیر زیات یاد کړي نو رسول الله مبارک مرګورو ته وی د دې مور چې نن کم دی بچی سره محبت دی او د اور اگه سکروټ کې ته نه پریدي وی زما د الله په ذات باندې قسمی د الله رب العالمین د دین او یا زره چند زیات د خپل بندگانو سره محبت دی الله اکبر دا لږه ذهن د خبره کینه نو د رسول الله مبارک د وخت خزي وي زمونږ د دې وخت خزي نه وي چې بندوم توبونو باندې او د قشان په نور دنیا په له لعب باندې اکثر بعضی پکې خیم دي خو اکثر زنانه باندې مبتلا دي هغه د رسول الله مبارک د دور بیبي وا ناغي رسول الله مبارک چې دا خبره وریدا ناغه بیبي خو خيار وي اے د الله رسول یو خبرو کوم اجازه دي وی بالکل بچی وای اجازت دی وی ته وی چې د دې زمد ما دا بچی او د دې مثال دی ورکو چې د دې زیات د الله رب العالمین دی خپل بندگانو سره محبت دی او یا چند زیات نو اے دا الله خوږ رسوله زه خدا خپل بچی دی اور ته ملکیږي نه اور خو پریدا چې دا اور هغه ذره ته ممنلکیږي الله به د خپل بندگان ولې جهنم ته غورځي ډېر ناشنا تاسو ته نو تاسو حدیث راواله دا خبره د حدیث په کتابونو کې ده وی رسول الله مبارک چې دا خبره اوریدا نو د رسول الله مبارک د سترګونو اوخ کې راواله شو خپه شو په جلا شو ډیر سات غلیو او بیا یې حبیبی ته بالکل د دې جواب ما سره شتا خو ډیره ناشنا خبره دی وکړه چې زه خدا خپل بچی د اور ذره تم نشم غرزول الله د خپل بندگان ولی غرزي نو نبی علیہ السلام وتی الله ارحم بعباده من الام بولدها قسم په خدای الله په دې خپل بندگانو د مور نه زیات مهربان دی کې شک نشتا او الله دا سیدم خدا اورته ول غرزي دا اورته زکه او غرزي چې دقه بنده چې د الله دا بنده دی د الله خلاف بغاوت شروع الله سره شرک شروع کی الله یو نه مني بیا الله رب العالمین پدې کې د اچا خاطرم نه کوي اچا خاطرم بیان نه کوي چې الله رب العالمین څوک سره څوک په ذات کې په صفاتو کې په علم کې په تصرف کې په قدرت کې په طاقت کې دې څوک شریک لل
بیا الله د چا خاطر هم نه کوي. خدای پاک ته موږ او تاسو د هر قسمه شرک نه محفوظ کړي. نو رسول الله مبارک وته بالکل ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم. او تاسو د الله شکر ادا کړ او په حقیقت کې الله یو اومنه چرته به الله رب العالمین خپل بنده اور ته ونه ورځي. نو دا الله رب العالمین د خپل بندگانو سره ډیر لوی مینه محبت دی او د کوشش ته د الله کوشش خو نه خدا د الله غواړي. الله دا غواړي خو چې موږ هم لږ شان خپل د الله چې موږ له دنیا کې کم اختیار راکړی د دې نه لږ فایده والی چې زه د خپل بندگان په څه طریقه وبخم. نو د دې طریقې د دې بخلو دپاره الله رب العالمین موږ دې دنیا ته رالیږلي او دنیا کې را باندې بیا عبادات او دقه شان د الله اطاعت دا لازم کړی دی. اوس په دا کې الله موږ اطاعت کوو د دې الله به بندگی کوو نو بیا الله رب العالمین باندې غواړي چې زه د خپل بنده په څه طریقه وبخم. دا د خپل بنده زه مغفرت وکړم دا بنده زه د دې اور د جهنم نه بچ کړم. نو موږ په دې دنیا کې چې الله موږ را لیږلي یو نو موږ بس د الله رب العالمین بندگی خامخا کوو. د الله رب العالمین خبره به منو د الله د رسول خبره به منو. د الله رسول خبره چې دی ومنله دا داسې چې تا د الله خبره ومنله. من یطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د پیغمبر تابعداري وکړه د په حقیقت کې د الله تابعداري وکړه او دا په قرآن شریف کې په مختلفو اندازو باندې بیان شوی. اوس الله رب العالمین په دې خپلو بندګانو رحیم او کریم دی. نو دا الله اوس باندې غواړي چې څه په طریقه موږ دې الله ته نږدې شو. نو بعضې وخت الله رب العالمین او دا د الله یو بهترینه طریقه ده او یو بهترین سنت دی چې الله رب العالمین هغه ذات ته چې موږ ورته الله الصمد وایو بې نیازه چا پروا نه ساتي او چې څه کول غواړي هغه کوي. نو بعضې وخت الله بعضې شیز باندې بعضې د فضیلت ورکړی دی دا الله کړي دي. دا کو ته سوچ او فکر وګورې او قرآن او حدیث راوالې که نه نو الله رب العالمین دا فرق کړی دی او دې کې یو ډېر لوی مقصد دی. فرق یې څنګه کړی لکه زه به تاسو ته ویم الله خو الله دی بس د الله دا یو فرق دی چې د الله سے ذات د الله په ذات کې صفاتو کې علم کې تصرف کې قدرت کې طاقت کې هیڅوک هم شریک نشته. الله ځان له یو ذات پیدا دغه دی. بیا الله رب العالمین مخلوق پیدا کړ نو په دې تمام مخلوق د الله مخلوق دی او په دې کې بیا بندگان د ټولو نو چت مخلوق دی او په دې بندگانو کې بیا د ټولو نه الله ته محبوب ترین خلق هغه انبیاء کرام پیغمبران دي. ډېر لوی شان لري ډېر لوی مقام لري. خو الله رب العالمین دې پیغمبرانو کې بیا بعض له په بعض مقام ورکړی دی لکه څلور پیغمبران دا اولو العزم دي رسول الله مبارک ویلي دي. بیا باغ سلور پیغمبر ور 1,40,000 پس 1,40,000 کې بیا 314 رسولان دي شاباس هغه له د دینور پیغمبرانو فضیلت ورکړي. بیا په دې 314 کې په دې رسولانو کې یو سلور پیغمبرانو له ډېر لوی مقام ورکړي ډېر لوی مرتبه ورکړي ده. پای کې ابراهیم علیه السلام دی پای کې دویم نمبر موسی علیه السلام دی او دریم نمبر حضرت عیسی علیه السلام دی دوی لري. او بیا په دې دریو کې د ټولو نه لوی اعلی او د الله ته اوچت مقام د جناب محمد رسول الله دی. نو گویا چې په دې تمام کائنات کې د الله رب العالمین نه پس مرتبه هغه محمد رسول الله له ورکړه. اوس ټول پیغمبران د الله استازي دي ټول الله را لېږلي دي خو رسول الله مبارک له لوی شان ورکړي. څوک تپوس والا نشته د الله نه چې دا دی ولې ورکړي الله وی ما ورکړي. دغه شانونو زما عزتمند ورونو د خپل موجوده خبره لا او خپل هغه مقصدی خبره لا لازم وخم دومره نشته. بیا الله رب العالمین د هدایت لپاره موږ او تاسو لپاره کتابونه را لېږلي دي مخکې مو وروسته تقریبا یو او څلور صحیفې او کتابونه را لېږلي دي. په دې یو څلور صحیفو کې د ټولو نه الله ته چې محبوب ترین دی او مقام یې ډېر لوی دی او مرتبه یې لوړ ده هغه په دې یو څلور کې تمام له الله په قرآن شریف باندې ټولو نو چت فضیلت ورکړي. دی ولې ورکړي دی الله ورکړي د الله نه څوک تپوس والا نشته. بیا الله رب العالمین عباداتو د پاره وختونه پیدا کړی دي د عبادتو 12 میاشتې موږ به تاسو به د الله اطاعت کوو 12 واړه میاشتې
خو په دې 12 میاشتو کې د ټولو نه بهترین او الله تقوا او عزتمند او مکرمه او لوی شان والا الله دې په موږ او تاسو په خیر او عافیت او سره د صحت او د ډک عبادت نه راولي. هغه د رمضان المبارک میاشت ده. قسم په خدای کو دا 11 میاشتې داغي مقابله وکړي. 11 میاشتې خو ټوله میاشت فریدا زما د الله په ذات باندې قسمی او د رمضان المبارک د یو منټم دا 11 میاشتې مقابله وکړي. دومره لوی شان لري. ته دا ولی الله وی ما ور کړی ستا په کې سکار دی. دا سرونو زما عزتمن درونو جبی دي ویل کېږي دی وخت شهید اسلام مولانا سنجان صاحب رحمهم الله الله دې داغه درجات بلند کی او لوی مقام دی ولا الله رب العالمین ورکی. هغه وخت کې به وي هغه سره ډیر خولي معلوماتو وی دی وخت کې په مخ د ځمکه هغه وخت کې باغوي وی تقریبا 3 زره جبی ویل کی. په دې 3 زره جبو کې الله رب العالمین ته چې محبوبه جبه دغه بلسان عربی مبین دا عربی جبه ده. ته دا ولې الله وی ما ور کړی ده. دغه شان رونو شپه وګوره ټول د کال شپې دي او ورځې دي سودي دا اسلامي میاشت چې حساب کتاب کې نو 300 سو راځي 54 300 او 350 راځي. په دې 300 او 350 شپو ورځو کې الله ته د ټولو نه محبوب ترين شپه د ليله القدر شپه. شان قسم په خدای او مقام د انسان د عقل نه ماورا دی. او تیمور جان په نص د قران ثابت دی. ان انزلنا والله دی په تاسو د عبادت نه ډکرا ولې را روانه. ان انزلنا فی ليله القدر وما ادراک ما ليله القدر ليله القدر خیر من 1000 شهر په نص د قران الله ولوی مقام ورکړي. یرونو دا خو ډېر لوی خبرې دي چې زبر ته کم یادوما. خدا الله شان دی او دا الله خو خدای چې کم یې څه مقام ورکړي دا غیله ورکړي. دغه شان رونو دا کوم موجوده میاش روانه ده. دې خبرې نه مې راوسته. دې موجوده میاش ټول عزت مند ده. خو په دې موجوده میاش کې یو شپه ده یو شپه چې دا غي د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی. ډېر لوی مرتبه ده او ډېر عزت مند او مکرمه ده او ډېر لوی شان او ډېر لوی مقام لري. او هغه شپه کومه یو ده هغه لیله من نصف شعبان د دې میاشتې 15 شپه ده. د دې میاشتې 15 شپه چې ما د مرګرو سره وختي حساب کتاب وکړو نو د دې د وجه مې ته بیان شروع کړی ما په بل څه بیان کو. بس دغه وخت کې مې دا سوچ او فکر بدل شو. دا لیله من نصف شعبان دا راځي چې دوی حساب کتاب وکړو نو زمنګ دا پیر یو عجیب کار شوی تیمور جانا چې اکثر زمونږ وطن د علاقه دو کیږي دا مطالع او اختلاف دا ثابت دی. نو زمونږ په پاکستان کې روزه په یو تاریخ او په سعودي عرب کې په بل تاریخي او دا کیږي دا مطالع او اختلاف دا علما په پیږي دا شته. خدای الله شان ته ګوره چې دا پیر په سعودي عرب کې مو په پاکستان کې مو په ټوله دنیا کې میاش یو شان لیدل شوی دا. نو د لیله نصف شعبان چې کما د شب قدر شپه ته مونږ وایو سره ته هم شان رته بیانو مقام رته بیانو دا په ټوله دنیا کې دا پیرا یو شپه په یو شان راغلی دا او هغه شپه کما دا هغه آینده د جمعې شپه ده. هغه 15 راځي دا په ټوله دنیا کې دا پیرا یو ده. دې کې دا پیر اختلاف نشته چې یاره پاکستان کې د خالی په ورځ یو په سعودي عرب کې د جمعې په شپه ده او په امریکا کې پلان کې ده. نه په ټوله دنیا کې دا پیر دقه یو شپه یو شان راغلی ده. دقه یو شپه چې دا آینده جمعې شپه ده آینده د جمعې شپه د دې د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی او د دې د الله په جناب کې ډېر لوی مرتبه ده. څومره مرتبه ده اوسې دا وره دې ته د عربی په لغت کې یو وته لیله من نصف شعبان وي. دا راغلی دی باقاعده. شعبان د دې میاشتې نوم دی او د دې معنی عزتمند مکرمه مقام والا مکرمه شعبان المعظم. معظم مکرم ته وایو عزتمند ته وایو کنه. نو یو دې ته لیله من نصف شعبان وي. دویم وته د شب قدر وته وي. شب قدر وته ولي وي یو لیله القدر دی یو شب قدر دی. شب قدر او دا قدر شپه وته د څه د وجه وي. زمونږ د علما وي دا قدر معنا دلته په دوه معنو استعمال شوی دی. یو معنا دا ده
چې دا ډیره عزتمند ده. قدر موږ عزت ته وایو، مقام ته وایو، مرتبه ته وایو. دا شپه د الله په جناب کې ډیره عزتمند ده. اوس یې راته وایم چې څومره عزت یې د الله په جناب کې راته وایم. او دویم نمبر د قدر معنا زمونږ د علما دلته په معنا د تقدیر دي، په معنا د تقدیر دي. نو ګورې دا یاد ساتئ چې زمونږ او ستاسو خو د الله په ذات ایمان دی که نه، نو بعضې تقدیرات هغه الله رب العالمین د انسان دپاره لیکلي وي. لکه هسې مثال په طور درته وایم، تقدیر کې زما او ستا دپاره ممکنه ده الله دعا به کو او په دعا باندې ګوره تقدیر بدلیږي. ګورې حدیث کې راغلی تیمورجان الدعاء يرد القدر کنه یا حدیث مشکات مبارک دی. الدعاء يرد القدر، دعا تقدیر بدلی. نو تقدیر دا چې الله ته سوال وکړو دا بدی. اوس تقدیر څه شی دی وره دلته دا قدر چې معنا ده دا په معنا د تقدیر ده. نو زمونږ استاد دپاره تقدیرات دا لیکلي. تقدیرات څه مطلب؟ آینده به څه کېږي، آینده به څه چل کېږي، آینده به دا سړی دومره خوراک کوي، ستاسو د ژبې مطابق وایم، آینده به دا سړی بیماریږي، آینده به دا سړی مالداریږي، آینده به دا سړی غریب کېږي. دا آینده کارونو ته دغه تقدیرات وي چې کوم را روان دي. نو اوس ما ته وګورئ په دقې پنځلسمه شپه چې د لیلة القدر ورته وایي، شب قدر ورته وایي، په دې باندې زمونږ او ستاسو د الله رب العالمین یو نظام دی. ګورې یو نظام یې روان کړی دی. الله چې څه کول غواړي هغه کېږي، خو هر څه په یو نظام باندې روان کړي دي. یو نظام روان دی. اوس وخت نشته چې زه تاسو د هغې تفسیر ویم، خو بس دومره په ذهن کې کېږده چې الله یو نظام روان کړی دی. نو داسې چلو کې رسول الله مبارک وایي، رسول الله مبارک چې په دې شپه آینده څومره تقدیرات پکېږي چې دا سړی به بیماریږي که روغېږي به، دا سړی به حج ته ځي او که به نه ځي، دا سړی به دا څیز ورته میلاویږي که نه میلاویږي. دا ټول تقدیرات په دې پنځلسمه شپه فرشتو ته الله رب العالمین حواله کوي، دا ورته حواله کوي. نو په دغه شپه به زمونږ او ستاسو تقدیرات لیکلي. اوس چې په دا شپه دې الله ته رونه کړه، دا شپه دې الله عبادت وکړه، نو ما تاسو ته دا دې اوس وي دا تیمورجان دا دې ولاړو چې بعضې څیزونه هغه تقدیر بدلی. په هغې کې یو څیز دعا ده. الدعاء يرد القدر، دعا تقدیر بدلی. بعضې تقدیرات هغه دا دي چې یو تقدیر معلق دی وایه که نه یار شابه، او یو تقدیر مبرم دی. مبرم خدا دی چې څه لیکلي شوي دي بس هغه به کېږي، ای کې اسم دغه نشته. دا زموږ استاد دی. یو دی تقدیر معلق رازولند دی، یره کو دې سړي صدقه ورکړه نو الله وی دې به زه د بیمارۍ نه بچ کوم. دغه اسدجانه دا شته به احادیثو کې، کو دې سړي یره دې پلانکي سړي سره خو کړل نو زه به دې د بیمارو نه بچ کوم. دا الله رازولند کړي دې سړي لیکل. نو ته به په دې شپه باندې ووې چې خدای پاک، او دا به حضرت عمر وی، دغه په دعاګانو کې دا شته، وی خدای پاکه کو تا زما دپاره بدبختي لیکلي که نه، نو زه تا ته سوال کوم چې هغه بدبختي په نیکبختۍ باندې بدل کړي، او که خدای زما دپاره د نیکبختي لیکلي نو خدای هغه قایم او دایم وساتي. نو په دې شپه باندې تقدیرات هغه لیکلي کېږي او هغه دغه کېږي. نو ته چې په دې شپه الله ته دعا وکړې نو ما تا ته وي د رسول الله مبارک د مبارک خولې وینا مې ورته وي چې دې سره الله رب العالمین تقدیر بدلوي. دعا سره دویم نمبر یې دا معنا ده. او دریم نمبر ورته زمونږ دا پارسي خوانان رونه شب براعت وایي. شته په حدیث کې د دې لفظ براعت په پارسي کې مو په عربي لغت کې څه ته وایي تیمورجانه؟ خلاصي ته وایي. شابه زکه ته تا د مې دا خلاصي ته وایي، خلاصي ته وایي. براعت معنا خلاصي. هلکه تیمورجانه ته نه وایي پلان کې سړی یې بری که که نه خلاص یې که بس خلاص شو، نو دې ته وایي براعت. براعت ورته څنګه وایي؟ بس د یو حدیث ته لږ غوږ کېدی بس بیا بس کومه. براعت ورته ولې وایي؟ خلاصي ته وایي. د څه نه خلاصي؟ اوس ګوره ورته دا حدیث باقاعده په مشکات مبارک کې موجود دی. او یو خبره بل هم ذهن کې کېنوي، زمونږ بعضې خلک د دې شب براعت یا د دې لیلة من نصف شعبان د دې قایل نه دي. خو زه ستاسو په ذهن کې یو خبره کېنومه او دا په غور باندې ووایئ چې دې وخت کې په موجوده وخت کې
پاکستان کې ډېر لوی لوی علما دي، دې کې شک نشته. او خدای دې علما نورم زیات کړي، امین ووایه. خدای دې علما نورم زیات کړي، الله دې عزتونه نورم زیات کړي، او الله دې زمونږ او ستاسو په کورونو کې علما پیدا کړي. یو خبره ګورې ذهن کې کېنوې، مونږ او تاسو ګورې په یو ډېر پرفتن دور کې اوسېږو. دا یاد ساتئ، قسم په خدای په ډېر لوی پرفتن دور دی، او په دې پرفتن دور کې یو زمونږ او ستاسو په دې ذهن باندې او په دې سوچ کې او په دې دغه کې یو خبره دا شامله کړې ده چې دا خلک د علماو نه متنفره کړي. دا ګوره یو ډېر لوی سکیم دی، دا ډېر لوی سکیم دی، د علماو نه متنفره کړي. بعضې پکې یې لکه دا پلان کې او دا پلان کې او داسې نه نوم عالم چې دی کو هغه په هر میدان کې دی. زما دې د الله په ذات باندې قسمي، زه په خپل عالم نه یم، زه داسې عالم نه یم، عام علما ورته خبره کوم. ګوره د الله په ذات مې د قسمي کو دا دنیا او دا کائنات نن قائم دی، دا د علماو د وجه قائم دی. آیات دا یو خبره د ذهن کې دا سوچ او دا فکر او دا یو دغه کې نه وي چې د علماو ګوره ډېر لوی شان دی، د علماو ډېر لوی مقام دی، د علماو ډېره لویه مرتبه ده. نو دا تا ته واضح کوي یو خبر راته دغه کوم. نو زموږ په دې پاکستان کې ډېر لوی عالم دی په دې موجوده وخت، او ډېر لوی شان لري او ډېر لوی مقام لري. او قسم دی خیر تاسو چې دا عام خلک کې دي ته خو به تاسو پته نه وي، خو چې کوم لیکه پله دي او بیا خصوصا زما دا کوم علما او دا طلبا ملګري دي، دوی ته چې د هغه نوم والې که نه، نو د دوی په دې علماو د دې طلباو په دې بدن ویښتو درېږي، دومره لوی عالم دی. هغه عالم څوک چې شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتو، اکثر ملګري به یې پېژني. ور ډېر لوی عالم دی، ډېر لوی مقام لري او ډېره لوی مرتبه لري. قسم دی ګورئ علما ټول زمونږ د سر تاجونه دي، خو بعضې علماو له الله پوهه ډېره ورکړي، بعضې علماو له الله علم ډېر ورکړي وي، بعض علماء له الله رب العالمین سمج ډیر ورکړي. په سمجدارو علماو کې د ټولو د الله رب العالمین مقامونه نور موجود دي، او تقی عثماني صاحب یو ډیر لوی مقام لري. تاسو تقی عثماني صاحب خطبات راواړوي، ناغلي کلی دي وی دا شپه چې ده دا شپه لیلة من نصف شعبان، وی د 11 صحابو نه د دې فضیلت منقوص، 11 صحابو د دې خبرې دا تصدیق چې او دا ډیر لوی مقام لري، ډیر لوی مرتبه لري. نو دا شپه ګوره ډېره عظیمه ده، ځکه یې راته وایم او ځکه یې راته د دې هغه بیان کوم. لیلة البراءت ورته ولې وي د خلاصي د شپه؟ دا وارې به دا یو حدیث وارې به زاسکو به رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې وې، او هرې بیبي له خپل ټیم ورکړو، خپل وخت یې ورکړو. دا حدیث راواړی بیا به ورته بلي، خو بهر کې زه هغه خبره مقصدي راولم. رسول الله مبارک یو شپه نو دا شپه د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها سره د هغه ژوند او دا شپه هغه سره تېروله. عایشې بیبي چې دا سلاسو نبي علیه السلام نو، او د خدای یو شان ته وګوره یو جیبه. دا حدیث کله تاسو راوالې دا به ورته وي، د استادانو به موږ ته وي یقین په خدای وکړه چې د هغه به موږ خدای پاکه ستا جیبه شان لري. عایشه بیبي وایي زموږ داسې واړه واړه کورونو چې رسول الله مبارک به د شپې په تهجد ودرېده، نو زه به هم لاس ته ومه، نو نبی علیہ السلام خو به اکثر د شپې لګیا الله ته به عبادت کو، او د تهجد لمونځ څه ده زه او ته کوو، ستا خو راته پته نه وي. خیر الله دې موږ ټولو ته را نصیب کړي، امین ووایه. زما ستا دپاره تهجد لمونځ دا مستحب دی، څه شی دی؟ خو دې وکړه ثواب پکې ډېر دی، خو که دې ونه کړه نو قسم په خدای کو ګناهګار شي. خو مقام یې ډېر لوی دی، مرتبه یې ډېره لویه ده، شان یې ډېر لوی دی. او قسم په خدای چې دا څومره خلک ته ویني او دې مقام ته رسېدلي دي، دا د ما ورته تهجد باندې بیان کړی تیمورجان دغه اسدجان تا به اورېدلي وي، ډېر لوی مقام لري. خو د پیغمبر دپاره تهجد لمونځ شاباس، د پیغمبر فرض و، پیغمبر به خامخا دا د هغه په شان کې دي. نو عایشه بیبي وایي یو شپه نبي علیه السلام به د شپې لاس نو چې کله به سجدې له ته نو زما د خپې له به لاس ورنو، ما به خپله راغونډه کړه، نبي علیه السلام به سجده ولګوله. وایي یو شپه مې وکتل چې نبی علیہ السلام لاس را نخي زما خپو مبارک ولا، وی چې را پاسېدم رسول الله مبارک نو، دا په مشکات مبارک کې دا حدیث وګورئ. وی چې نو وی زه را پاسېدم، خیر دا هغه حدیث او هغه الفاظ هغه بل شان دي، هغه راته نه وایم، خو بس زر پاسېدم چې مې وکتل د نورو بیبیانو سره نو. وی فورا بیا چې بیبیانو سره نو ما دا به دا فاطمه الزهرا سره مینه ډېره وه، الته بتلی. وی چې الته لاړم التم رسول الله مبارک نو.
وی هغوی هم پریشانه شو چې وی دا اوس نیمه شپه ده. وی زر را روان شو بار ته راووتو. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خصوصیات ډیر زیات دي او یو عالم په کتاب لیکلی دی، یو عالمه زما د هغه عالم نوم ورشو د رسول الله مبارک په خصوصیاتو، نو د زرګونو نه زیات هغه خصوصیات بیان کړي دي. خو د نبی علیہ السلام په خصوصیاتو کې یو خصوصیت دا و چې نبی علیہ السلام او دا به خاص کسانو ته پته لګېده چې کوم به رسول الله مبارک ته ډیر نږدې وو او داغه په سنت او داغه په دغه عمل به کو، هغوی ته به دا پته لګېده چې د رسول الله مبارک د بدن خوشبو به خوره وه. دا به صحابو ته پته وه بعضې ته، او بیبیانو ته خو ډېر دغه و. نو چې ویې کتل نبی علیه السلام په خوشبو پسې روان شو چې څه شو رسول الله مبارک، دا خو نیمه شپه ده. نو هغه خوشبو پسې ځي د خدای شان ته ګوره د مدینې منورې واقعه ده. هغه خوشبو نیغه لاړه د بقي مبارک میدان ته او بقي قبرستان ته. بقي قبرستان کم ځای دی؟ اوس خو په مدینه منوره ته رسول الله مبارک جمعات کې سجانه چې یو خپه بار کې دویم خپه به د کم ځای وي؟ بقي کې به وي. خو پخوا داسې بقي داسې لنډ نه و، پخوا خو پرېږده. زما والد صاحب الله دې سره دا چا والدین وفات دي درجات دې ویلن کې موږ ته به قسم دی والد صاحب وی چې د مسجد نبوي نه به راووتم کله که نه کله به راووتم نو په کوڅو کې به بقي مبارک ته لاړه. دا زمونږ د مولوي صاحب چې دې نه مخکې به لا سالو د دې نه مخکې به سالو نو بقي لرې اوس نږدې شوی دی، ایکسټینشن شوی دی د جومات د دې د وجې بقي بالکل نږدې دی. نو په لارو کوڅو کې دا بیبیانې وي موږ روان وي بقي مبارک ته هغه خوشبو رسېدلې وه. وایي چې مو کتل اوس دا 15 شعبان ده شپه ده، نو په 15 شپه سجانه ته خو خيار سړی سپومې څنګه وي؟ فل رڼا وي که لیلة څه ورته وي؟ بدر ورته نه وي، لیلة البدر بالکل کلیر. او بیا زمون په دې علاقو کې خدا لرې مړي دي او یو څه دي او بل څه دي که نه، خو تاسو د الله مدینې منورې ته بوتلئ. دا منظر ما لیدلی دی، دا منظر ما لیدلی دی. خیر هلته خو رڼاګانې ډېر دي، خو چې داسې تیارو ځای ته لاړ شي او دا 15 شپې زه د دې دپاره ځمه تیارو ځای ته لاړ شم، نو قسم د الله په ذات چې په مدینه منوره کې دا سپومې چې کم منظر ورکوي، زما د الله په ذات باندې قسم یې کو دا په کائنات کې په یو ځای کې ورکوي ډېر ښایسته ټول دنیا رڼا کړې وي. نه خو د بجلو وخت نو چې ویې کتل 15 شپه د شعبان رسول الله مبارکې د بقي په میدان کې ولیده. چې د بقي په میدان کې ولید اوس رسول الله مبارک په سجده پروت دی او سجده کې الله ته جاري او باقاعده تیمورجان په حدیثو کې دا الفاظ راغلي دي. وی رسول الله مبارک چې په بقي په مبارک کې په سجده باندې پروت دی نو په سجده کې یو آیات وی عایشه بیبي وی او فاطمه بیبي وی او آیات څه وی؟ وی ان تعذبهم فانهم عبادك. لږ به ما ته متوجه کېږي. ګوره دا خبره ډېره د غور ده، دا ستاسو زموږ دپاره ډېره د فایدې ده. ګورې وی ان تعذبهم فانهم عبادك، وی خدای پاکه کو تا دې خپلو بندګانو له عذاب ورکړه فانهم عبادك ستا بندګان دي. او لږ به راله ټول چې دا څومره ناس یې او که چا را نه کړ نو د ده په ایمان کې به فرقي. دا جواب به راله راکوې، دا جواب چې د الله رب العالمین نه څوک تپوس والا شته؟ یاره چې چا آواز را نه کړ د ده په ایمان کې به فرق وي. د الله رب العالمین نه څوک تپوس والا شته؟ شاباس. ان تعذبهم فانهم عباد، خدای کو عذاب دی ولر په ستا بندګان تا نه به څوک تپوس. خو دې بل لفظ ته لږ بیا غور کړه وان تغفر لهم، خدای کو زما په دې نیمه شپه دې راپاڅېدو ته ګوري او زما دی اوښکو ته ګوري او زما دی سجدې ته ګوري. ان تغفر لهم، خدای کو تا دا خپل بندگان چې کوم مسلمانان دي او ګناهګاران دي دا دې وبخل که نه فانک انت العزیز الحکیم. نو بیا څوک د الله نه تپوس والا شته؟ جواب راله لږ راکړې. الله وي بیا هم د نه څوک نشته. نو زما د دې اوښکو لاج وساته او چې کوم زما امتیان مسلمانان دي زی منلی ما پیغمبر خو ګناهګاران دي نو خدای ته ورسره د رحم معامله وکړي. الله اکبر. دا آیات وی بی فاطمه وی او عائشه بی بی وی جاوی الله ته
ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فاطمه بی بی زر ورله پر رسول الله مبارک په شاه مبارک لاس کې خود. عائشه بی بی ورله وی دا الله رسوله دا دومره جاوا دا دومره الله ته فریاد چا نقصان در رسول دی کافرانو نقصان رسول دی. نبی علیہ السلام د سجدې نه سر روچت او بی فاطمه زهرا او عائشه بی بی ته وی دا په مشکات مبارک کې وګوره حدیث وی نه چام نقصان نه را رسول چام تکلیف نه را رسول. نو دا دومره جلاګانې ولې کوي؟ ډیر د غور او د فکر خبره درونو ډیر د غور او د فکر خبره ده. وی چام نقصان نه را رسولي خو ما الله ته جلاګانې پوری ولی جلا خو تار وخت کې دانن پدی خاص انداز باندې او بقی مبارک ته راتګ او بیا دومره الله ته دا ولی. الله اکبر. دا د مشکات مبارک الفاظ دي. وی اوس حضرت جبرئیل علیہ السلام ما ته مخکې لګ راغی او ما ته وی چې نن د سش په دی ما ته چې نن د 15 لیله من نصف شعبان نن دا غیش پده. وی خزا الله ته پاس او جلاګانیو کا الله بنن ستا د قیامت درځ پورې چې کوم مسلمان امت دی الله به دا وی مغفرت کی خدا څومره کسانو مغفرت پکې دا لګوره. دا د حدیث او الفاظ دي. د څومره کسانو مغفرت پکې د یو د لسو د زرو د یو لاک د یو کروڑ د یو ارب نه 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 نه. رسول الله مبارک وینا نن با الله رب العالمین ستا د دومره امت مغفرت کوي چې په مدینه منوره کې یو قبیله وا او هغه قبیله ته به سوي شعباز بنو کل. نو د بنو کل د بعضی قبیلو د بعضی خلکو خپل خصوصیات دي. د بنو کلب د قبیله دا خصوصیات ډیرو وخت نشته چې هغه ته بیان کوم خو یو خصوصیت دا چې دا وی ګډي او بيزي ډیر زیات زمون بعض علماء زرګون لفظ بیان کړي زرګون وي. نو ما تاسو ګورئ وینن بستا د امت د قیامت دروازه پورې د امت الله دومره کسانو مغفرت کوي لکه څومره چې د بنو کلب ګډي دي. نو ګډي نه د ګډو د پاسه چې کم ویخته دي د ګډو د پاسه چې کم ویخته دي. نو زه کو تاسو ته یو یم کنه زه تاسو ته یو خبره کوم. یو خبره مخکې ځین ته راولې او زه دلته تاسو ته یو ګډه راولم جان لاله اوس ګډې مړې نشته پښتا خدا نشته پرېدا جان لاله زموږ ډېر ښه ملګری دی دوی په خوا ډېر دی خو یو ګډه راولم کنه او دې ټول جومات ته ویم شابه اون خلې او د دې ویښتو شمارې قسم په خدای په دې جومات کې الحمدلله په زرګونو کسان ناست دي. تاسو ټول جمعات په د هغه ګډې ویښتو نشمیره دومره پې ډېري. نن به الله رب العالمین د بنو کلب د ګډې چې څومره ګډې دي چې هغه سوونه دي زرګونه دي هغه الله ته پته لګي چې د دې ګډو د پاسه څومره ویښته دي. ما ته متوجه یې که نه د دې ګډو د پاسه چې څومره ویښته دي او دا زرګونه ګډې دي د دې زرګونو ګډو د پاسه چې څومره ویښته دي الله به نن د دومره کسانو مغفرت کوي. ټول وای سبحان الله. الله مونږ ټول پکې راولې. الله اکبر. نو نن ډېره د الله د رحمت او د عظمتونو شپه ده ځکه الله ته راپاڅېدلې ما او جالم چې خدای پاک زما څومره امت ته ګناهګار الله وبخښي. دا کله دا په لیلة من نصف شعبان د 15 شپه باندې چې تاسو ته مو وي آینده د جمعې شپه ده. دومره عظیم او دومره لوی مقام او مرتبه والا شپه ده. زما عزتمندو ورونو ډېره عظیمه شپه ده دا په موږ را روانه ده. او بیا رسول الله مبارک سوي دا د حدیث او الفاظ درته زه وایم. اذا کان لیلة من نصف شعبان وی چې کله دا شپه د 15 شي نو الله رب العالمین ما یلیق بشانی څنګه چې د الله شان سره مناسب ده او یا د الله رحمت دی لومبي اسمان ته متوجه شي. نو دا د دې پیشمنی په وخت دا عرش بکیږي خو په دغه شپه باندې به خصوصیت مقام لري خصوصي مقام لري. نو بیا الله رب العالمین د طرف نه आवाजونه ما ته وګوره دا قسم دې د حدیث الفاظ دي وی الله مې مستغفرین دا څه څوک شته چې د ګناه یو لوی پیټې راوړي زه ورته معافي وکړم. الله مې مسترزقین دا څوک شته چې رزق یې نشته او زه ولا رزق ورکړم ما ته سوال وکړي. الا کذا دا د حدیث او الفاظ دي
دا پلان کې مشکل، دا پلان کې مشکل، دا پلان کې مشکل، دا پلان کې غواړم، دا غواړم. داسې څوک شته چې ما نه غواړي، نو تپاسه کنه وایي زه یم کنه یا الله زما دا مشکل دی، زما دا مشکل دی، زما دا مشکل. باقاعده په احادیثو کې وخت ختم شو مفصل د دې بیان راغلی چې دا ډېر عظیمه مبارکه شپه ده، دا ډېر لوی مقام لري، دا ډېره لویه مرتبه لري. دا انشاءالله آینده د جمعې شپه ده. نو صرف تاسو مې بیا پکې چونکې په سبا جمعه ده نو بیا خو نشي راتلی نو د دې د وجې مې ته نن بیان وکړو چې دغې جمعې دپاره هر وخت یې ګورې دا داسې خبره نه ده، دا یاد ساتئ چېرې به دا یوه شپه نه، هره شپه د الله رحمت ورېږي، خو بعضې رحمتونه یې خاص وي خاص. تاسو دوه کار وکړئ، صرف دوه کار وکړئ. یو په دې شپه د الله ته دعا ډېره وکړئ، دعا الله ډېره قبلوي. او دویم په دې شپه الله ته توبه وباسئ چې آینده به زه د خپلو ګناه هر وخت توبه وباسئ، هر وخت دا ته نه وایم خدا ته یو خاص عمل ښیم، دا پکې نه چې پلان کې دومره رکعات وکړو دومره پکې ووایو، دا ټولو خلکو جوړ کړي دي. زموږ علما وایي صرف دا دوه کاره، یو الله ته دعا زبردست په اخلاص وکړي، بل الله ته د خپلو ګناهونو توبه وباسئ. ځکه چې بعضې خلک الله اوس خو وخت نشته چېرته بیان به خیر په آینده جمعه یا بلې جمعه باندې راته وکړم چې ګورې 5-6 کسان الله په دې شپه هم نه بخي، کو سوال هم وکړي، کو عبادت هم وکړي. ای کې یو هغه څوک دی چې کوم دا موږ ورته کینه خور وایو، کینهګر، حسدي، بغضي سړی. او دا زموږ ګورې په دې معاشره کې ډېر زیات دی دا کینه او بغض. کینه او بغض ګورې زموږ په دې معاشره کې کینه او بغض ډېر زیات دی. کینه څه ته وایي؟ بغض څه ته وایي؟ حسد څه ته وایي؟ یو نعمت الله چاله ورکړی ده ده ورته نه لکي، دا دته د نه لکي. او بیا کینه څه ته وایي؟ کینه دې ته وایي. یو خو حسد دی، نو هغه یاره ته وایي د ده نه دا نعمت والم او دا ختم کړم او دا، او یو کینه دې ته وایي. دا زموږ په دې معاشره کې ډېر زیات دی. کینه دې ته وایي چې خدای دا نعمت ته دله ورکړی دی، مال یې هم مه راکوه خو دله یې هم مه ورکوه. دا زموږ په پښتنو کې ډېر زیات دی. نو حسدي سړی الله په دې شپه نه بخي، دا ورته ویم. ګورئ دویم نمبر چې کم سړی د والدینو عاقي، والدین ته خفه وي، په دې شپه الله نه بخي. لومبې به د خپل والد او والده خوشحاله. او دریم نمبر قتل د صلې رحمۍ والا چې د خپلو خپلوانو سره خپلولي نه کوي د دنیا په خاطر باندې، دا سړی په دې شپه الله نه بخي. قتل د صلې رحمۍ موږ پرې بیانونه کړي دي، بیا به هم پرې وکړو. خطرناک څیز دی، خطرناکه ګناه. قتل د صلې رحمۍ څه ته وایي؟ ما ته وګورئ، تاسو ته دې دا زموږ د کوم تعلیم یافته خلک دي دوی ورته بلډ ریلیټډ وایي. بلډ ریلیټډ چې کومه د انساني خون سره کومې رشتې منسلک دي، لکه وروره، خوره، ماما، تروره، کاکا، دا بلډ ریلیټډ رشتې دي چې دوی سره د دنیا په معاملو کې روانې وي که نه. قسم دې کو په دې شپه دی. او څومره خلک بخي الله، د ګوډو مثال مې راته بیان کړ، خو ستا پکې نمبر نشته او زما پکې هغې کس پکې نمبر نشته چې څوک دا چل کوي. نور هم بعضې رسول الله مبارک بعضې څیزونه ښولي دي. نو زما عزتمند وروڼو دې څیزونه به توبه وباسو او دغې عظیم رب ته او د ښکلي رب ته او د مبارک رب ته به د خپلو ګناهونو توبه وباسو. نو دا شپه کوشش وکړئ چې د آینده د جمعې شپه دا زموږ 15مه ده او د جمعې په ورځ 15مه. او روجې، د روجې متعلق زموږ بعضې علماو ویلي دي چې روجې به رسول الله مبارک په دې ټوله میاشت کې هغه به یې نیولې، اکثر به یې روجه وه. اوس وخت نشته. د رسول الله مبارک یو ډېر خوښ انسان، خوښ ورته په دې ویمه چې تاسو الحمد نه راوالې تر د والناسه پورې. قرآن شریف کې زموږ استاد هدایت لپاره الله را لېږلی دی که نه. دا الحمد نه راوالې تر د والناسه پورې د صحابو صفت شته، د صحابو شان شته، مقام شته په قرآن کې. خو د الحمد نه راوالې تر د والناسه پورې قاري صاحب په ټول قرآن کې صرف د یو صحابي نوم دی، او د هغه څه نوم دی؟ زید. فلما قضا زید منها وطرا زوج. دا صرف یو د زید نوم په قرآن شریف کې دی. د دې زید یو زوی او د هغه نوم اسامه، او د رسول الله مبارک په سره ناشنا مینه وه. دا سجانه په دې باندې به مستقل یو بیان کړو انشاءالله. په اسامه په مینه باندې چې د رسول الله سره څومره مینه. مړې دا یو به ویم خیر دی، یو اجازت راکړه. رسول الله مبارک یو ځل راغی
نو دا اسامه ډیر ماشوم مړه دا د مینې او محبت انتها ده یار قسم په خدای تیمور جان دا په حدیثو کې را بشیرته وی چې رسول الله مبارک راغی دا اسامه ماشوم پټینی و نو د عایشې بیبي سره خوا کې ناسو نو چې ویلې د اسامه دا پوزه رابېدلې وه پوزه رابېدلې وه تاسو د الله په ذات یقین کې راوالې د احادیثو غټ غټ کتابونه په ټولو کې دا راغلي دي او دا د مینې انتها ده چې رسول الله مبارک بغیر د څه واسطې مونږ چې پوزه پاکو په دې رومال یې پاکو په ټیشو پیپر یې پاکو او دغه شان په څادر یې پاکه کړو قسم په خدای دا د مینې انتها ده رسول الله مبارک په دې خپل مبارک لاس باندې د اسامه هغه پوزه پاکه کړه دا ګورې د مینې انتها ده او مینې یې ورسره وه ډېره زیاته مینې یې ورسره وه ما خو تاته وي په دې به یو مستقل بیان کوو انشاءالله نو اسامه ابن زید وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې شپې متعلق دا او فرمایلو دا به موږ ته دغه چې په دې الله رب العالمین ته جلاګانې ډېرې کړې زاریګانې ډېرې کړې د الله ته جلا ډېره زیاته وکړي الله رب العالمین د انسان هغه توبه قبلوي دا بقیده په احادیثو کې راغلي دي نو د دې شپې کوشش وکړئ دا د جمعې شپه ده او په دې باندې الله رب العالمین ته خپلې زاریګانې خپلې جړاګانې وکړي ممکنه د الله نعمت ډېر لوی دی خدای پاک په دغې نعمتونو کې الله دې موږ او تاسو دغه د شپې مقام او مرتبه الله را نصیب کړي زما عزتمند ورونو تاسو ته یو ډېره عظیم او یو ډېره خشته او مزیداره خوشخبري اوروم او خوشخبري دا ده چې تاسو ته پته لګي زموږ په دې جومات کې الحمدلله د قرآن عظیم الشان مدرسه روانه ده او دغه شان زموږ په کور کې هلته جوخته موږ سره بله د زنانو مدرسه هم روانه ده یو ډېر لوی د الله رحم او کرم دو شو چې زموږ د دې جومات او د هغې مدرسې نه په ګڼ تعداد باندې الله رب العالمین عالمان او د قرآن حافظان فارغ کړو ټول وایي الحمدلله تقریبا دلته خو کسان ډېر دي خو دا موږ دا دوه صرف د قرآن حافظان راغونډ کړو نور ډېر دي خو هغوی ته لږ لږ پاتې نو موږ وایي دا دوه بس چې کوم قرآن موږ سره ختم کاغه دي او تقریبا 12 یا 14 هلکانو دا په ناظره قرآن ختم او هلته په مدرسه کې ستاسو په دعاګانو باندې 9 کسانې الله رب العالمین په د رسول الله مبارک دغه مبارک احادیث او د علم نبوت نه پورا عالمان شوي ټول وایي الحمدلله او ستاسو بچی دي دلته بیا اکثر رونه یا والدین ناس وي ستاسو بچی دي نو د هغې بچو د حوصله افزایۍ دپاره او د دغې محفل د برکت دپاره موږ یو دا انتظام وکړو چې آینده جمعه دا کومه چې آینده جمعه را روانه ده انشاءالله د دغې ماشومانو د حوصله افزایۍ او د دې هلکانو د حوصله افزایۍ دپاره یو عظیم او مبارک اجتماع موږ انعقاد کړی آینده د جمعې په ورځ باندې او دغه اجتماع به د جمعې مونږ نه پس شروع شي او ما دا پیر چونکې دا ورځې لږې لنډې دي نو ما دا پیره یو فیصله د ملګرو را سره دا دغه وکړه چې دا پیره علماو ته ډېر نه وایو نو صرف یو عالم ته مې ویلي دی یو عالم وا عالم هغه زمونږ او ستاسو د زړه سکون دی زما او ستاسو د زړه دړکن دی او الله رب العالمین دا هغې عالم نه او دا هغې هستۍ نه ډېر لوی خدمت د احادیثو واخیست او چې هر څوک دي کو زنانه دي د دین په لحاظ باندې او کو نارینه دي او کو واړه دي او کو لوی دي د ټولو محبوب دی او څوک هغه زینت المحدثین استاذ العلماء استاذ الطلباء او فخر خیبر پختونخوا جناب مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم چې زموږ استاذ محترم دی انشاءالله هغه به د جمعې د مونږ نه پس فورا راځي او د دغې ماشومانو د حوصله افزایۍ دپاره به څو کلمات وایي او د دغې هلکانو د سر د پاسه به لاس ږدي او چې کومې زنانه دي د هغوی په لاس به د هغوی والدینو ورونو ته موږ هغه د عزت هغه لوپټې واله کړو نو ستاسو د خوشحالۍ دپاره او ستاسو د مقام د مرتبې دپاره آینده د جمعې په ورځ انشاءالله دا پروګرام موږ منعقد کړی نو انشاءالله چې دا څومره ناس یې را سره به وعده کوي مېلمانه به هم ډېر لوی راځي خو تاسو خو زموږ رونه م یې تاسو زموږ ملګري م یې او ستاسو ما سره محبت دی او قسم په خدای زما تاسو سره محبت دی ځکه جوماتونو کې د وخته مونځونه م کېږي
او ظلم کیږي او تاسو دا دومره لوی انتظار راځي موږ 2 بجو ته جمع رسول ټول په مینه محبت راځي او دا موږ سره مینه ده کنه اکثر پکې دي کې خو زما د دې کلی کسان ډېر کم دي ټول پکې اکثر چوغوري د دې بار د میلمانه راغلي د تاسو موږ سره مینه د محبت دی نو تاسو ته یو دا خواست کوم او ما تاسو چې ما صرف یو عالم او یو درې ناتخوانان هغوی هم لږ لږ ناتخواني وکړي یو بشیر جان ارماني صاحب یو حافظ فضل امین شاه صاحب او یو زمونږ شاګرد شاهد الله شاهد صاحب مختصر نعت د دوبۍ 3 بجې به ان شاء الله وتعالى شیخ صاحب راځي او 4 بجو له مونږ جلسه ختمه کړې وي وخت چونکې وخت هم کم دی وخت هم لږ وي نو د دې د وجې موږ دا پېره مختصر ټیم اخلي نو انشاءالله چې دا څومره جومات کې ناست یې دا اودس کې ناست یې او مخ به قبله ناست یې چې کو یو خو یو سخت عذر دی سړی بیمار وي یا یو سخت ضرورت راغی خو د هغې زما د طرف ته تاسو اجازه دی او کو سخت عذر نه وي ضرورت نه وي نو انشاءالله په دې جومات کې به ټول ما سره لاس ټول به اجتماع کې موږ سره شرکت کوي چې چا لاس اوچت نه کړه هغه به زما په خیال اراده نه وي اراده به نه وي ماشاءالله الله ستاسو ټولو ژوندونو کې مالونو اولادونو کې برکت واچي ان شاء الله دغه اجتماع به ستیمو او دعاګانې پکې الله کوي اوس وخت نشته آینده جمعه پر د قرآن فضایل بیانو